د ارزګان څخه د طالبانو تازه امر. ارزګان کې طالب چارواکي وایي چې دولتي کارکونکي مکلف دي چې لنګوټي وتړي او خپلې وظیفو ته راشي. دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ به وي، ارزګان کې طالب چارواکي دولتي کارکونکي مکلف دي چې لنګوټي وتړي او ګیرې منظم کړي. په ارزګان کې د ولایت مقام استازولي مولوي طیب وایي دولتي کارکونکي باید لنګۍ وتړي او ګیرې پرېږدي. هغه د خبرداری د ارزګان ولایت د مستوفیت په تالار کې د مالیاتي اونۍ د جوړې شوې غونډې په مهال ورکړی دی. نوموړی زیاتوي دغه سپارښتنې د ارزګان ولایت د والي لخوا یاد مجلس ته شوي دي. دی وایي ټول دولتي کارکوونکي باید خپل ځانونه د شریعت په چوکاټ کې برابر کړي. مخکې په دغه نظام کې کومو کسانو دندې ترسره کولې هغه د تیر نظام اصول وخو، اوس اسلامي نظام دی، باید په شریعت ځانونه برابر کړي. کوم کارمندان چې هر بست کې هغه باید نور په دې پوه شي چې اسلامي امارت په چوکاټ کې شریعت برابر دی او کارکوونکي باید د نور خپل انجام پر برابر کار وکړي. باید ګیرې پرېږدي، لنګوټي وتړي او ترڅنګ خپل تقرر د سره وکړي. منابع بشري ته پام وکړي. په اسلامي امارت کې هر چا ته ځای شته ده.